نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم. خوږو معززو مکرمو او محترمو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خويندو میندو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اللہ تعالی جل جلالو امنوالو په قرآن مجید کې مونږ ته د معاشره او په هغه کې گزاران کول او خلق سره رویه اختیارولو ډیر بهترین انداز کې تعلیم را کړی دی. معاشره ستوای د انسانانو خپل ضرورتو او حاجاتو او د زندگی تیرولو کې کوم مشکلاتو نه بچ کېدلو د پاره یو او بل سره تعلق ساتي او بل سره مناسبت ساتي دی انسان نانو خپل منځ کې د تعلق تا معاشره وای. بیا د انسانانو کوم عادات دي د رویه وای او د دې انسانانو خپل منځ کې کوم سلوک یو تر بل کوي او د دې سلوک په نتیجه کې دوی منځ کې یو تر بلا دښمنی یا غصه حسد کینه دیتا معاشرتی رویه وای. قرآن مجید کې الله تعالی جل شانه خپل عبادت نه پس د مور او د پلار سره کلی سلوک کولو حکم را کړی دی او به خپلوانو سره یتیمانو سره دارنګي کا ګوانډي دیوی بیا ګوانډي پدری قسمه ده. یو قسم ګوانډي دادی چې درې حقونه لري، بل قسم ګوانډي دادی چې دوه حقونه لري او بل قسم ګوانډي دادی چې یو حق لري. د درې سرو ګوانډیانو حق د پاره مونږ ته حکم کړی دی. یو داسې ګوانډي دی چې ګوانډي دی هم دی حق د ګوانډګيري پتا باندې لري، بل دویم نمبر باندې خپلوان دی هم دی او دریم نمبر باندې مسلمان هم دی. نو دای د مسلمانی او د خپلوي او د ګوانډګيري درې سره حقوق پتا مال لري. والجار ذی القربا کې دا مراد دي چې دوی سره به هم خپل سلوک کوي. دارنګ والجار الجنوب مراد هغه یو کس ته چې وی د ګوانډي خو خپلوان دی نوي او وی مسلمان یا داسې ګوانډي چې وی د ګوانډي او خپلوان دی وی خو مسلمان نه وي، یا داسې ګوانډي چې صرف ګوانډ دی وی نور پردای وي نه د خپل وي او نه مسلمان وي. نو د دې سره هم کلی سلوک
الله تعالی حکم را کړی دی. یو قسم داسې ګاونډي دی چې ما او ته عام طور باندې حق ته ګاونډ نه وایو. په بس کې روان یو، ګاډي کې روان یو، را سره ناست وي، په سبق کې ناست، سکول کې یا مدرسې کې یا کالج کې، یونیورسٹی کې یا جماعت کې، نو یو ځای را سره ناست وي یا په سفر باندې یو ځای سره یو یا یو کاروبار کې سره ناست یو، نو دل دیتا وصاحب بالجنب وایي هغه ملګری چې ستا په اړخ کې وي. د دې سره به هم ښکلی معاشرت کوي، ښکلی رویه کوي او ښکلی سلوک به کوي. الله تعالی جل جلاله عما نواله د مسافر په بابت کې هم راته ویلي دي، تر دې چې اوس خو غلامان او وینځې نشته ده، البته ما تحتان وي، نوکران وغیره وي، هغې ته به هم په سپک نظر سره نه ګورې، بلکې هغوی سره به هم ښکلی سلوک کوي. او الله تبارک وتعالی دا ټول حکمونه واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا باندې عطف کړي دي چې تاسو د الله عبادت کوئ او د سره هیڅ څیز شریک ما جوړوئ. او بیا دا معاشرې والا خبره کړې ده. معلومیږي دا چې معاشرتي رویه دا ډیر لوی اهمیت لري. او بیا الله تعالی جل جلاله عما نواله پسې ویلي دي چې کوم کس خپل ځان کې بڑائی او تکبر کوي یا د خپلو خپلوانو نه ځان اوچت بولي، او کوم کس چې په بل باندې ځان فخر وړ بولي، د خلکو په بابت کې الله فرمایي چې دا خلق الله پاک نه خوښوي. نو دینه دا معلومه شوه چې کوم سړي کې تکبر وي، فخر وي، غرور وي، هغه معاشرې خرابوي او معاشرې کې د ده رویه صحیح نه وي. د ما عزیزانو، خویندو او میندو، د معاشرتي رویې بګاړ او خرابول او فساد اړومبنی څیز چې ده هغه پیدایشي ماحول دی. خپل کور ماحول کې کچېرې جګړې وي، ښځه خاوند خپله منځ کې حسد لري، بغض لري، کینې لري، یوه بل ته کنځلې کوي او بل ته بدې ردې وایي، په بد نوم سره یې بولي، او خپله منځ کې خویندې وروڼو ناچاکي هر وخت وي، ورېندارانو سره یورانو سره تعلقات خراب وي، انیا ته، مور ته، پلار ته په سپک نظر سره کتلی شي، نو ورکوټی ماشوم هغې نه اثر قبلوي. د ده معاشرتي زندگی اولنی قدم د خرابی دا دی. اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن پاک کے فرمائی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، ای ایمان والو تاسو بچ کے خپل ځانونه خپل اهل و عیال له اور نه دوزخ نه. نو دا بګاړ به نه پیدا کوو کور کې. ورکوټی ماشوم چې وي هغې مثال د کیمرې ده، خبرې اترې نه ورځي، خو دستا ما حرکات، سکنات، زماستا چال چلن، زماستا خبرې اترې دا دای خپل دماغو کې د سترګو په کیمرې ذریعې سره محفوظ وي، او دا د هغه اخلاقو او عاداتو باندې اثر اچوي. دې له وجې ړومبنی خرابي دا معاشرې ولې رویې سبب بچي خپل کورنی ماحول ورته ښکلی کوي. دویم نمبر باندې اردو مقولہ دا انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے.
انسان خپل صحبت لا پیژندل شي. سمانا یعنی انسان چې چا سره ملګرتیا کوي، د چا په مجالسو کې ناس وي، پوه شه چې دا هم د هغوی مل دی. نو د ملګرو او د دوستانو او د خپل محلې کې هغه هلکان چې دی ورسره ناسته پاسته کوي، کیل کود ورسره کوي، لوبې کوي ورسره، دویم اثر په انسان عادت باندې دا غورځوي. لہذا داسې کسانو سره خپل بچیان کېنوئ چې ستاسو د بچیانو اخلاق برباد نکړي، عادات برباد نکړي، بلکې الله رسول سره تعلق جوړوي، آخرت یرا پکې راولوي، د مشرانو قدر و احترام ورته ښایي، د مور او پلار ادب ورته ښایي. دریم بګاړ چې دا د زمون او ستاسو کلاس فیلو او هم سبق ملګری چې وي، اساتذه وي، د هغوی بول چال، د هغوی حرکات او سکنات، د هغوی لیکل، د هغوی تحریرات او تقریرات، دا په ماشوم باندې اثر غورځوي. کچېرې د استادان صحیح نه و او دته خو په ظاهره باندې خو انګریزي تعلیم یا نور تعلیمونه صحیح ورکول، خو هغه د استاد هغه عادات چې کوم و، هغه سکنات چې کوم و او هغه اطوار چې کوم و، اخلاق هغه بالکل غورځېدلی و. نو شاګرد خپل استاد نه زده کړه کوي او خپل ملګرو نه اثر قبلوي. نو تاسو ته پکار دي چې داسې سکول او داسې مدرسه، داسې اداره انتخاب وکوئ چې بچو ته دې صرف او صرف تعلیم نه ورکوي بلکې تربیت هم کوي، اخلاقی لحاظ سره، دینی لحاظ سره هم. ورنه مونږ تاسو معاشره کې و بګاړ راځي. څلورم نمبر باندې د زمون د معاشره د خرابېدا سبب دا بازارونه دي او ادارې دي. چې کوم بازار کې دی ګرځي او کوم ادارې کې دی کار کوي، هغه خلقو نه دی اثر قبلوي. کچېرې تاجران دا ایمانداری وي، صوم و صلات د لمانځه د روژې پابند وي، د رښتیا ویونکی، بیا به دی هم هغې نه اثر قبلوي. بیا به دی هم تاجر وي خو امانتدار او رښتلی به وي. او چې کوم تاجر امانتدار وي، رښتنی وي او ورسره امانتدار وي، پیغمبر علیہ السلام فرمای التاجر الصدوق الامین مع النبیین، پیغمبرانو سره بدای وي. نو دل وجنه خپلو ماشومانو ابتدانا ماحول درستګي کوشش کوي، محلې کې ملګرو چې کوم چاڼکوي ورته منتخب کوي، هغوی درستګي کوشش کوي. دارنګه د سکول او د مدرسې انتخاب او د کوم ادارې یا بازار تزي هغه انتخاب د نیکانو خلقو کوي. ان شاء الله العظیم تاسو به معاشره ښکلې وي او معاشره رویه به مو هم بهترین انداز کې وي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.